خیبر سحر خلیج سپیشل سره ستاسو په وړاندې حاضر یو ګرانو کتونکو هغه ملګري چې کوم یو ای کې او ګلف کې د دې وخت زموږ پروګرام ګوري تاسو ته سپیشل سلامونه ولې چې دا پروګرام خاص توګه باندې د مسافرانو حوالې سره دی زموږ داسې ډېر ملګري او په خاص توګه باندې پښتانه په ډېر ګڼ شمېر تعداد کې په خلیج کې نوشته دي او هغه خلک چې کم هلته اوسیږي دې وخت مسافران دي هغه نن ولې چې د جمعې ورځ ده د چوټۍ ورځ ده نن به په ارام ناست دي او خیبر خو هغوی ضرور ګوري نو د خیبر ټي وي طرف نه جي تاسو ته ډېر ډېر سلامونه ګرانو کتونکو زمونږ دا پروګرام په خاص توګه باندې دې دپاره دی چې دې کې مونږ ډسکشن په دې باندې وکړو چې یاره هلته چې کم خلک اوسیږي هغوی ته مشکلات څه دي هغه څه کول غواړي نور هلته دا هغه ځي په خاص توګه باندې کمیونټیز هم دي لکه پاکستاني کمیونټي ما په خپله کتلي شارجه کې هم شته دبۍ کې راس الخیمه کې اجمان کې دغسې سعودي عرب کې ریاض کې او د دهران د خمیس خلک دا ټول چې کوم د مدینې خلک چې دي دې کې ډېر داسې دي چې هغه لیکوال هم دي هغه شاعران هم دي هغوی خپله یو کمیونټي سوسایټي جوړه کړې ده نو داسې پاکستاني کمیونټي چې کوم هلته آباد دي او په خاص توګه باندې پښتانه دي هغوی دپاره دا سپیشل پروګرام زمونږ او دې پروګرام کې به ګپ شپ لګو مونږ هغه خلکو سره چې کم مسافران دي او دلته راغلي دي په چوټۍ باندې لا هلته ډېر زیات وخت تېر کړی دی نو همدغسې یو دوه ملګري ما سره ناست دي درېیم ملګری په لاره باندې دی هغه ته نه پته چې پېښور کې دومره رش شي هغه ویل چې بس داسې ډایرکټ په ډایرکټ به ورشم او کې به نو دا جی دا زمونږ یو دی وایي چې زه ښه پوخ عربي یم په خیر علي جي شکرا ستړي مه شي یو ځل بیا تاسو څنګه یې حالت سازګار بس ایغ نیغون خو دلته ډېر یخني وون هلته بیخي یخني نه وون دا ته څنګه عربي وی یار دا پښتو ایغ نیغون او دلته یخني وون هلته یخني نه دا پاکستان هم دلته کم خلک چې کوم دی نو هغه عربي باندې پوهېدلو بس زه ورسره لږ شاملون پښتو پوهېدلون دا لا څه شي ښځه خیر دی بیا هېڅ خبره نه ده د ګرانو کتونکو راځئ چې خپل میلمنو سره تاسو میلمنو هغه کړو تعارف وکړو تعارف ښه جي میلمنو تعارف کوو ګرانو کتونکو اول موږ سره ناست دي فضل مومن صاحب یو ډېر غوره پرسنالټي دي په خاص توګه باندې 34-35 سال د دې په خلیج کې شوي دي ورسره دی یو وخت کې د خیبر ټي وي هلته بیورو چیف هم السلام علیکم فضل محمد صاحب په خیر علي ستړي مه شي ډېره مننه څنګه یې تاسو ښه ذکي صاحب ډېره مننه او اول خو هر څه نه اول زموږ خلیج کې چې کوم زموږ مینوال دي هغوی ته سلامونه وړاندې کوم او یقینا چې نن د جمعې ورځ ده هلته چوټي ده په خلیج کې چوټي ده او تاسو ته خو پته ده چې د ایویټي خیبر د ټولو نه زیات کتونکي چې کوم دي نو دا په خلیج کې دي بېشکه او بیا په خلیج کې د ټولو نه زیات چې کوم دي دا په سعودي عرب کې دي نه یاره او زه وایم که دوبۍ کې زیات کتونکي نو د هغې حساب ځکه چې د سعودي عرب کې د پاکستانیانو تعداد زیات دی صحیح نو د هغې وجې سره کتونکي هم هلته زیات دي نو د هغوی مشغولات سره خو چې سهار راپاسي ناشته به یې کړي یا به ناشته کوي او هغې ته به ټي وي ته به ناست خیبر ټي وي ته به ناست خیبر ټي وي ته به ناست او خوندونه به ترې اخلي او په خپل ذهن کې به هغې چې کوم دی داسې چې لکه مونږ په پاکستان کې یا په خپل پېښور کې ناست یو نو دغه نورې خبرې بیا کوو فضل مومن صاحب نورې خبرې بیا کوو دا سړی ډېر زر تنګېږي اورې تاسو دغه راوستی دی دا جي د هغه کیف حالک حالک بیخي سازګارون دا سوکون سازګارون دا څنګه دا بریتون نه غلطه خبرونه میلمانه بیخي خطرناکون نه جی بالکل دا زموږ دویم میلمه حوالې طرف ته اشاره کوي جی موږ سره ناست دی داسې یو میلمه چې کوم وخت کې دی ماشوم خو ورته نه وي خو چې لکه بیا به یې شناختي کارت اووم کلاس پاسپورټ یې جوړو نو شناختي کارت یې څنګه جوړ کړی ښه پاسپورټ جوړ زوی په دغه تللی و ښه نو موږ سره ناست دی جي سردار علي رور هم ناست دی 14 کاله هلته تېر که اوس راغلي دي هلته سردار علي رور په خیر راغلی جي مهرباني ذکي صاحب خوشحاله اوسئ د خیبر په شیشه باندې زموږ د خلیج چې څومره ملګري دي مسافر دي راپاسېدلي به وي خیبر ټي وي به ګوري هغې ته سلامونه پیش کوو او
کفیل چې کوم دی نو تاسو ورسره لږ وګڼېږئ که نه کیف حالک یا کفیل بس سازگارم كل شيء بیخی تمام مضبوطن بودیم بودیم تیکن لا لا انت ما في مظبوط بیخی مضبوطن انت كده بده تکل گلانتم تاسو ورته څه ویل او دې څه وایي ما ورته وی څنګه ټیک ټاک دی وی خیمه ما څنګه مضبوطی ټیک دی وی مضبوطی خو ما ورته وی داسې لکه خوځېږي را خوځېږي غونډه کې ډېر مضبوط خو راته نه ښکاري شرارتیون ماذا مزاکن بچیون نه بچیون شرارتي نه سم کارونه کوه هغه ګوډې د کار نه کوي اوسه یا اشته کړم د څه ځان مونږ خپل خرابولون ته لږ ودرېدل بس شو پرېږده ته مضبوطون بالکل په ملک خیرون هلته زما د چرګې غټ فارمیون هلته د چرګې دومره چرګې د چرګې فارمونه شته دی هلته یاره چرګې فارمونه خو نشته دی هلته نه چې کوم دی اوس تیار راځي علل شوی او تیار راځي مخکې به وي خو څه وخت وشو چې بند شوي دي او ګډانو فارمونه خو به وي د ګډانو بېشکه چې فارمونه شته د هر ملک نه ورته راځي څومره وخت هلته څومره عمر کې تلي وایي ستاسو تجربه به ډېره ډفرنټ وي او د دې تجربه به ډېره ډفرنټ وي تاسو ووایئ جي 2004 شروع کېدو والا وو چې تلي وو لکه خیبر ټي وي چې شروع شو بس تاسو هلته وئ چې شروع شو هلته وو او خیبر زموږ دپاره هلته داسې وو لکه چې د یو کور نه وځو بل کور ته وردن نه وځې دغه د خیبر کمال دی چې موږ ته د خپل وطن کمی دی نه محسوس کړی هلته خپله ژبه خپل خلک خپل کلتور دا به موږ ته هلته میلاوېدو نو موږ ډېر زیات خوشحال زموږ ټوله ورځې هغه ستړی به چې کوم وه ستومانتیا به چې کومه وه هغه به ختمه شوه چې د خیبر ټلویزیون ته به کېناستو او دغه خوندور پروګرامونه به موږ ته مخکې ته راتلل فضل محمد صاحب دیم خیبر ګوري هلته دا لوکل چې دي یاره دې خو ماته لوکل نه ښکاري هسې خپلو کې یو که نه لکه دې ماته داسې ښکاري چې دې دلته اشنغری نه چېرته تللی دی ګورې چې د نامه هم داسې یاره ماته داسې ښکاري برکت ناظم نامه یې ده برکت ناظم داسې ښکاري چې دوی ټول ویزو دپاره دا ګیټ اپ کړی دا ګیټ اپ کړی دی استغفر الله او دې ساده خلکو نه به پیسې دلته ووایي او بیا به ځي فماشکن استغفر الله اسې داسې خلک اسې ګوري سر دا تاسو ګپ کې ډېره سیریس خبره وکړه ګورې دا خلک شته دی دا داسې خلک شته داسې حلیې کړي داسې حلیې کړي یا داسې زموږ خپل پاکستانیان دي د سعودي عرب نه یا دغه نه یو خپل دوست خپل ملګری عربي راولي دلته یې راولي او دا خلک ورباندې دوکه کوي یاره وایي د سره ویزې دي او بس د خلکو نه پیسې او پاسپورټونه ترې نه راغونډ کړي او لاړ شي نو دی خو دا 2-3 ورځې شوې راغلی دی خلکو ته وایي زما په شک هم دغه ولې چې دوی د عربي چې کومه ده نو مضبوطه نه ده مضبوطه نه اډو دنه یو خو دا نوم چې کوم دی د عربینو نه دی یا اخي دا پاکستان دلته کې زیات تعداد د پاکستان پښتانون بس دلته نیم عربي او نیم پښتو بس په هغې باندې پوهېدلو نه تاسو په ما هغې شي کې قسم په خدای نه سوري جي دا اشنغری کې ستاسو د چرګو دکان نه و چرګې به ملالولې او خرڅولې به سرمنې به هم تې ویستې یاره دا خو ما ته همغه برکت ناظم سر داسې خلک چې دا چې د عربیانو حلیې کړي که نه او دا ویزې خرڅوي دې باره کې ستاسو څه نه دي کړي تاسو خو ډېر وخت نه هلته پاکستاني کمیونټي کې یاره موږ خو د دې دپاره په سعودي عرب کې چې کومې زموږ کمیونټي دي کومې ټولنې دي هغې موږ هغه خلکو سره د بار دا خبرې کړي دي هغه مو پوه کړي دي چې داسې خلکو نه ځانونه وساتئ زموږ مختلف ټولنې دي لکه موږ د لیکوالو یو ټولنه بله زموږ د خیر ښېګړې یوه ټولنه بله زموږ د سیاسي یوه ټولنه یعنې مختلف ټولنې او د دغې ټولنو په دغه باندې موږ سفارتخانو ته تلو موږ خپل کونسلیټ ته تلو او هغه خلک د دغې خلکو کومې ستونزې کومې مسلې دا موږ دغه کونسلیټ ته وړي دي سفارتخانو ته مو وړي دي داسې خلک مو ورته هم په ګوته کړي داسې خلکو پته څنګه لګي لکه دا زموږ خلک خو ډېر ساده دي که نه داسې خلکو پته څنګه لګي موږ تاسو دپاره نه وایو نه ستاسو خبره نه کوو ما میلمون پښتانه یو ډېره غټه سینه لرلون دلته رالون زما بېعزتي مړه سمه پښتو وایه سمه پښتو وایه اشنغری کې د کور دی موږ ته پته برکت ناظمه
پښتانه کل مسکین ان تشیل فلوس بعدين ودي في السعوديه اصيب اصيل الجواب وبعدين صرف د چرګ پارمون یو دوه مرلیز مکول والله کوم ولې شکول ټول ورځ ته دفتر مخه ته ناست یو جاړي او پر یادونه د تکي او تاسو وای سبا او سبا چرته راځي بیا تبر درادون جده کې ګورو ان شاء الله یار سردار بھائی د دې خلکو په پتا څنګه لګی لکه زه یم چې یار زمونږ یو پښتون دی هغه ته داسې لالچ ورکړي چې یار ویزا ده هلته کار دی پته به ورته څنګه لګي چې دې دروغ وایي لا دې دوکه کوي لا ټیک ده دته به داسې شین باغونه وښیي خو چې هلته لاړ شي کیمپ کې به پراتی غریبان څو ورځې د دې به څنګه پته لګي یاره جي خوش قسمته خلک یې زه به وایم چې هلته ورته کیمپ هم میلو شي خوش قسمته وي دا خو دلته ولدی داسې شنه شنه باغونه وخی چې هلته داسې کمپني ده داسې کار به وي دومره تنخواګانې به دلته درکوو هغه غریب چې کم نه یا خپل پټی خرڅ کړي دلته یا کالي مالي راغونډ کړي چانه په سوال باندې پیسې راواخلي او هغه هلته راشي نو هغه چې اول ته راشي اول خو به جي کفیل میلاویږي نه کفیل پسې به ټیلیفون نه کوي یو ته سوال بل ته سوال یاره ما وله بوځی ورسره میلو مې کوې که نه نو چې هلته یو سړی د دې زنیله په زور باندې ورسي نو دوی ورته هلته اولنی دا ډیمانډ وکړي چې راکړه یو 9 لک روپۍ 4,000 ریال بیا به اقامت ووما زکیون نه سمن هماغېستلون پس نه خیر دی نن مېلمه دی فضل محمد صاحب خو که بهر په خلکو باندې هغه خلکو باندې که دا بهر غیر شو چې کومو خلکو سره هغه ځای زیاتې شوي دي ظلمونه شوي دي د هغې حقوق یې نه دي ورکړي نو زه یم چې ژوندی به پرې نه دي خو که دې خلکو له بار په لاس ورغو ده نه ما بالکل ذاتي نون بسیار دا خیر دی اوس به پته ولګي دا فضل محمد صاحب دی سفارش وکړو خو د ټلیفون په ما باندې لږ غونډې الزام اوس راځي دې صوفي ته اورېدلو بالکل زمونږ هغه ملګري چې یو ای کې او سعودي عرب کې دي هغې ټلیفون هم کولی شي مونږ ته ویلی هم شي چې یاره داسې کسان چې دي هغه آیا تاسو ته هم ملاو شوي دي او که نه مرحبا او په خاص بالکل سوچه او د میخي واوه فضل محمد صاحب هسې یو خبره ده دا مونږ ما ملته لږ وخت تېر کړی دی که نه ما اکثر دا کتلی دي چې یاره دلته نه چې څوک ځي نو هغه ته خو هېڅ هم نه پته که نه بالکل چې هلته لاړ شي نو دې ورته وایي چې یاره هلته به لاړ شي خیر دی لایسنس به والې ډرایوینګ لایسنس تاسو ته ښه پته ډرایوینګ لایسنس هلته کلونو پورې پروت وي دا دې دوران کې چې دې پروت وي هلته که نه ډرایوینګ لایسنس ته دا دومره وخت چې پروت وي دې دوران کې ویزې دپاره هم هغه کوي بیا دې دوران کې د کس حالات څنګه وي سر دا لږ نن صفا خبره وکړي کلیر نو دا یو خو دې نه تلي غریب داسې په ځان یا یې ځمکه خرڅه کړې د دې جواب به یو بریک دی جي یو بریک نه پس به د دې جواب ولو زموږ دریم میلمه رالو هغه به موږ سره کینی او هغه میلمه چې دی موږ سره دوبۍ کې و ما ته ښه رایاد شي جي هغه سره ډېر ګپ شپ هم زموږ لګېدلی و نو راځو یو وړوکې غوندې دبې نه پس یخني ډېره زیاته ده او په خاص توګه باندې هغه خلک چې کوم دې وخت په میرانشاه کې دي لا دې وخت په پاړه چینار کې دي او زموږ پروګرام ګوري دا داسې لا هغه خلک چې کوم زموږ د په خاص توګه باندې د ټرایبل ایریز چې څومره هم دي یخه علاقه ده نو د هغې به سهلي او خو خیر انیهاو مونږ دا کوشش کوو چې څومره هم دا پروګرام ګرم کو تاسو دپاره چې کم از کم د دې پروګرام نه ستاسو لږه ګرمي وشي او لږ ګرمي یوازې د هیټر ګرمي نه وي ګرمي د مینې چې کومه ګرمي وي که نه هغې نه یو ګرمي هم زیاته نه مړه یار منځ کې خبره نه کور څنګه وایي منځ کې خبره منځ کې خبره نه کولو نو ګرانو کتونکو زمونږ یو بل ملګری زما فرست ټایم دې سره ملاقات شوی جي دوبۍ کې پاکستان ایسوسییشن خیبر څه دی سر پاک خیبر وینګ د هغې وایس پریزیډنټ موږ سره ناست یې السلام علیکم شیخ خان وعلیکم السلام ورحمۃ په خیر رالی تاسو ما خیال دی د موټروې د بندش د وجې نه په جي ټي روډ رالی او په جي ټي روډ رشي نو ځکه ناوخته بالکل زه چې راتلم نو صوابه مکمل ډي اس پي حامد سے بلاک کړې وه بنده کړې وه او ګاړو ته اجازت نه ورکوو مونږ خو لږ ویټ وکړو خو
کریټیکل داسې فوګ ډېر زیات نو او د جنګیري پورې موږ چې بیا په جي ټي روډ راتلو موږ فیل کړه چې دا بندیج صحیح و ځکه چې فوګ ډېر زیات ښه شاید بھائی موږ په یو خبره ډېر ډیپ ډسکشن کولو که نه د داسې یو څو کسان دي چې هغې پیسو دپاره خلک دوکه کوي ته خو کښېنه تا ته خو څه نه وایو مړه ته خو ما وپېژندې اشنغرۍ کې چې د دې د چرګو دوکانو استغفر الله استغفر ما ملمون ولې بېعزتیون نه بېعزتي دنیا خلق قلب امارات کلن صرف درته دومره شاید خان بھائی فضل محمد صاحب سره ډېر ښایسته ګپ شپ په دې روانو او زه په خاص توګه باندې دا چې کوم علاقې ما یادې کړي که نه وزیرستان شو د پاړه چنار شو دا علاقې چې څومره هم دي سر زموږ ساوت طرف ته د دې بېحده خلک دي سعودیه کې دوبۍ کې تاسو په خپله کتلي او همدغسې ډېر خلک یې وټږي که نه ویزې میزو کې پیسې ته نه ووهي وایي هلته به له ډرایوینګ لایسنس او هغه به درله درکړم هلته چې لاړ شي غریبان کلونه پورې پروت دي دا ډسکشن د دې خلکو پته به څنګه لګي څه داسې تاسو درې واړو نه بلکې تپوس کوم د دې به پته څنګه لګي موږ ته د دې پته دا لګي چې دلته یو لوکل ګرنټر پکاري کم از کم چې هغه د هغې کس فیملی سره اټیچي ښه یو منټ ړومبې پوینټ پوینټ چې فضل محمد شاهد خان بھائی شو محمد شاهد او ورسره سردالي داسې څوک کسان چې که نه هغې کې که یو ګرنټر شي نو داسې خلکو سره به بالکل نه مخې ته کېږو جي بل دا دی چې دې کې افر لیټر ملایږي ما اکثر د خلکو ته ویلي چې یاره کم افر لیټر باندې ټلیفون لاین نه که نه زیرو لکه د هغه ځای لینډ لاین نه موبایل نمبر دوکو درکولی شي نو که تاسو ته جاب افر ملایږي تاسو لازم پیو بکس او 004 نمبر یو ملګري سره هلته ګوګل کې یا ټلیفون باندې چک کړئ د هغې چار کې نورو کسانو سره خبرې وکړئ ځکه چې 04 نمبر شو یا 02 د اتصالات کومې نمبر چې دي لینډ لاین نمبر چې دی دا هغوی داسې فیک اپنایله نه ورکوي او موبایل خو چونکې هغه دلته هم استعمالولی شي یو سړی د دوبۍ سیم راوړو سمودا هغه دلته خلک دوکه کوي فر لیټر ولیکي هغه ته ټلیفون راشي او ورته چې بالکل جاب د شوی دی تنخواه ده خو که فرض که هغه د افر لیټر په لاندې باندې یا په ټاپ باندې هغه لیفټ سایډ ته نمبر وګوري که نه چې یاره دا کمپني کومه ده د دې نوم څه دی د دې کانټیکټ نمبر څه دی او خپله د چا په ترو یا د هغه ځای کې د یو ملګري په ترو رابطه وکړي کمپنۍ سره او د هغې دغه ملاو معلوم کړي چې یاره واقعي د دې کمپنۍ اګزسټنس شته وجود شته څومره ښایسته خبره واه تالیا شاید بھائی دا خدای کې دا غټه لانجه چپ خلک اوس خو طریقه خودل کرتا ہے ګرانو کتونکو شاید بھائی ډېر زبردست خبره وکړه نن سبا د انټرنیټ دور دی او د انټرنیټ دور کې تاسو ته لکه چې کوم افر لیټر ملاویږي هغې لاندې چې کوم نمبر لیکلي اډرس لیکلي تاسو هلته کال هم کولی شي ښځه کال لکه دی وایي چې کېدی شي نمبر یې اغشتي دا لینډ لاین دو نمبر نشي کېدی او هغې نه علاوه تاسو په انټرنیټ باندې هم ګوګل باندې سرچ کولی شي چې آیا داسې ټلیفون راغلی دی والا اوکې جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لږی ښه شکر دی وروره څو خبرې کوي د کوم ځای نه د شارجې نه خبره کوم سید احمد خان د سواد سره تعلق ساتم ښه شارجې نه خبرې کوي سواد سره تعلق ساتي څه ویل غواړې زړګیا یو درهم فضل محمد صاحب وایي یو درهم پکې بس کټم زما بېزتیو زکي بھائی جی سر چې کوم دی چې دا کم پروسس یا کمې خبرې کوي دا خو د دوبۍ حوالې سره کوي د سعودي عرب نظام سر بدل دی هلته خو ګوره یو خو نه اګریمنټ نشته هسې یو ټمپرلي که تاسو دلته ووایي که نه چې دګنې دا اګریمنټ پیدا هغه شی به خو هلته چې لاړ شي دلته چې تاسو ته څه ویلي دي هغه یو خبرې هلته چې تاسو لاړ شي هلته بیا بله خبره وي هلته دغه وي او لکه هیڅ افر لیټر نه دا خلک داسې کوي هلته چې یو ویزا سر لږ به هغه ایزي به کو ډېر سخت یارېدلی دی هلته چې کله ویزا وځي که نه سعودي کې نو هغې له به بیا دلته چې کوم دا ټریول ایجنسۍ دی او کوم لیسن دي چا سره نو د دې لیسن نمبر به ورکړي په دې باندې به تاله ویزا جوړوي دلته د ټریول ایجنسۍ په دغه به په دې نمبر چا سره چې لیسن وي هغې باندې به ویزا تاله جوړوي او هغه ویزا به بیا اسلام آباد ته وړی او لګوي به هماغه ایجنسي به یې لګوي بل څوک یې نشي لګولی او خو دا خلک بیا داسې کوي چې دغه ویزا په تا هم خرڅه کړي او په بل باندې هم خرڅه کړي دا دوه سړو باندې خرڅولن
ته دومره استغفر الله. ته کېنه کنه ګوره دومره جذباتي کېږه ما ګرانو کتونکو یو خبره زه تاسو وي نکالو سے هوښیار کنه بالکل نو خیال به کوئ داسې کسانو ته چې هغې تاسو باندې ویزه خرڅه کړي په بل کس د دې به پته څنګه لګي چې په دوه کسانو ویزه خرڅه کړي سر نو بس بیا دا ویزه اورلډي خرڅه ده د دې به پته څنګه هغه چې دلته راشي نو لګي نه کنه یو وصل یو کافي یو کس ته لګي بل ته نه لګي نه نو چې دا چې بل ته ونه لګي هغې نه مخکې دې تښتېدلي هغه بس پیسې نه د دې دلته فیسیلیټیټر شته که نه ښه هغه خو داسې ده دا خلک خو تاسو سره ډایرکټ نه ملایږي که نه د دې خلکو دلته کې او دا خلک راواړو په غلطو په دوکو زمونږ خلکو بالکل زمونږ خلکو ورته دا مشورې ورکړي چې دې کې مطلب څه خلک یې پکې راوړي او ټمپټیشن دی که نه کوم ځای چې پیسه دلته هیرس دی لالچ دی نو دا غریبانان چې څه لږ پکې کمزوري وو یا اخلاقي طور کرپټ وو نو هغه خلک په دې دغې کمې د اخلاقي کرپشن دپاره د فاینانشل کرپشن شروع کړو او ویزو کې 2 نمبرای شروع کړي او دغې مین ریسپانسبل مین ایجنټان زموږ لوکل دي او هغې باندې ستا ټایټ کنټرول ته پاکستانی نه دا خلک چې کوم دي دا هم سره هم په دې کې ملګرتیا کوي که نه دوی نه چې کله هلته لکه دوی پوه شي چېرې زه په دې ځي کې چې کوم دی دروغجن ثابتېږم یا دا غلطي ما کړې ده نو هلته به هم دوی دا ایکټینګ کوي چې دوی به پاسي ځان به غوسه کړي خبرې ته به ورسره نه کېږي ایکټینګ به شروع کړي زموږ خلک ما باندې بار ګزارون یو منټ هم دلته نه پاتې زه لاړم ته خاصه ماشینه غره نه راغلی نو لکه ستا پرنګې خلک او او کېنه بېزتي کېږي بېزتي ډېر وخت نه شروع خو ته خبر نه سر یو خبر راته وکړي دا چې ګرانو کتونکو زمونږ چې څومره ملګري دې وخت چې هغه سوات کې ناستي که هغه فاټا ایریاز کې ناستي چې چېرته هم وي ساوت کې نارت کې هغه خلک تاسو مونږ ته خپل ویډیوز به میسیجز به راستوئ چې تاسو دنیا کې چېرته هم یې مونږ به هغه پلی کوو په سکرین باندې که تاسو چاته سلام کول غواړئ ګوره هغې کې به په شکل هم ښکاري که نه ښه جي سر اوس یو بله خبره زمونږ دلته تقریبا څومره تعداد تقریبا هسې وایم سعودیا کې د پښتنو او بیا تاسو د دوبۍ به مو وایي جي یاره سعودیا کې خو پاکستانیانو تعداد چې کوم دی تقریبا 16 لاک دی داسې واو او ولې چې په یو ټلیفون الو جی ډېر وخت نه غریب هلو السلام علیکم جی الو السلام علیکم وعلیکم السلام زړګیه د کم ځای نه خبرې کوې زه خو سعودي عرب نه خبرې کوم وروره کم ځای نه سعودي عرب نه سعودي عرب نه څوک نامه م څه ده زړګیه نامه مې آیت خان دی او د ټیکدري اوسېدونکی ملا موړی ښه او دا سودا چې وروړ نو دا ډېر بار ته موږ پوه شو خلکو سره زیاته کړی چاره پیسې خوړلې دي او اقامې هم نه دي نوي کړي او د روپۍ هم پسې ورکړي دي ډېر بار ته موږ پوه شو څوک پرې وتښتې مړ به دي کي نه نو تاسو څنګه پته ولګېده زیاتې در سره کړی څنګه ویزې در باندې خرڅې کړي دي څه شی یې کړی بس ویزه خرڅې ویزې خرڅې کړي او بیا دلته اقامې هم نه ورکوي اکثر لمبرې هم بیا بند کړي او بس اخوا دېخوا بیا وایي پیسې نورې راوړه 3000 راوړه 4000 راوړه ښه نو اقامه اوس نه درکوي نه اوس خو 14000 ته خبره ورسېده پوه شه 14000 نه هم واخلي او بیا نورې اقامې نه درکوي نورې راوړه اوهو نو دا څومره وخت وشو ستا زړګي هلته یاره جیجه زما خو یو 3 کاله وشو ښه اوس دوباره رینیول کېږي خو نه کېږي رینیول کوي خو نه کېږي لکه اقامه غواړي خو نه درکوي نه کنې اقامه نه ورکوي نورې 4000 نورې راوړه 5000 نورې راوړه ډېره مننه دا تپوس کو یاره دا خو سم کاروبار دی یار لکه چې اقامه دا کاروبار سعودیانو ته دا خو د پاکستانو دا چلو خو دوکه انجنټان دي او جی او بل دا تپوس کو ته نه تاسو چې کم وخت ځئ که نه هغه وخت پکار ده چې سړی ښه معلوماتو کې چې دا کم ظالمان دي چې دوی باندې دومره ظلم کوي که نه او دا ظالمان چې اډو پرې نه دي زه وایم ښه جي سوري دا سعودي عرب کې اوس دا مسلې ډېرې دي یو خو هغې ټیکسونه ولګول نو 4000 په اقامې باندې دا ټیکس دی د کال او 4000 5000 دا کفیل خپل من فرض کړه ته به هر کار کې نو هغه تا نه خپل کفالت اخلي نو 5000 تقریبا په هغې راځي نور داسې او د کال نو نن سبا د سعودي عرب ویزه چې ته نوې کې
نو د کال به کم از کم 10,000 12,000 ریال دا به ورکوي سر او نو ډېر خلک په پوره کال کې 10,000 12,000 ګټلې نه چې څومره نو زیاتره اوس دا خلک واپس را روان دي هغوی خپل اقامې نه نوې کوي چې اوس اقامه نوې کوي نو په هغې دومره فیسونه راځي نو زیات خلک چې کوم دي هغوی خپل اقامې اوس نه نوې کوي او دا کوشش کوي چې مو وځو کم چې په غټو غټو شرکو کې دي نو هغه خو شرکا یا کمپني هغوی ته هغه اقامې رینیو کوي تجدید کوي خو کم خلک چې واړه کاروبارین دي یا آزادو ویزو والو ځان له خپل پرسنل ګاډي اخیستي نو دغه خلکو ته اوس ډېره مسله ده یو خبره کوم چې زموږ دا ملګری به مې څه کوي اوس دا 3 کال اوس به اقامه نه رینیو کوي نو دته او کنه دته وایي چې 4,000 نور د به ورکړي مې अब کفیل خوړلی دوی به خوړلی هغه نمړه دا کفیل خو نه دا خو چې تاسو وایي چې اشنغره کې د دغه خلک نو ته په 4,000 یا 5,000 کفیل ورکړي دا رینیو کړه تجدید کړه اقامه هغه به هغه وخوري بیا به درته وایي چې نورې پیسې راوړه چې دلته نه وې کومه نو دا مسلې اصل وجه دا ده چې زمونږ د تپوس کولو وړاندې څوک نشته داسې کیس دی یو فلپیني سره وشي که نه هغه سره نه کېږي دغه امبیسي به پراپرلی د هغې تپوس کوي بلکل د ټولو نه زیات دغه چې کوم دی تا که یو فلپیني په یو اګریمنټ باندې راوستو سعودي ته اګریمنټ کې څه لیکلي هغې نه لږ ونې مخوا دی خو هغه ځي سیده خپلې سفارتخانې ته چې بھائی زما د اګریمنټ دی او ما ته د اګریمنټ په تر د دې مطابق ما ته تنخواه نه راکوي خدا یوازې په سعودیا کې ده که دوبۍ کې هم سر دا مسله ده دوبۍ کې چې دی نه هغوی خو ډېر غټ ریلیف ورکړو اوس هغه ډیپازټ به هغوی غسته لومبۍ ویزه به چې تاسو لګوله نو 8,000 درم به پرې خرچه راتله اوس 3,000 سیکیورټي ډیپازټ یې ختم کړو اوس پرې 5,000 لومبۍ راځي او رینیول باندې خو بالکل ډېره کمه راځي نو هلته دا مسله نشته دوبۍ کې د فراډ دا واقعیات ډېر کم دي هلته ډېر سټرکټ ریګولیټري اتارټیز دي او هلته دا خلک چې دی د دې خلک هم په دننه کې دی هغه حوالاتو دننه دي په بالکل په امیر کې غټ جیل ونه جوړ کړی او هلته په ځمکه کې دننه ډېر وخت نه پراته دي ته چې واپس اوس تلل نو ځمکه کې دننه دومره خلک بل دغه دې خبره وکړه سعودي دوی ته ظاهره خبره ګراوند معلومات دي خو یو کې دا مسلې ډېر نشته اوس هلته کې مونږ لکه زه د پی ټي آی ایز جنرل سیکرټري هلته زموږ نور پارټو هم تنظیمونه دي د ان پی هم دي د مسلم لیګ هم دي هغه ټول خلک یو بل سره کنیکټډ دي کلوزلی کنیکټډ دي که هغه په هالینډ کې د وزیرستان خلک دی که هغه په د بونیر او د سوات او د هر سیمې خلک دی د هغې تاسو خپله کتلي هلته چې څومره خدمات دي جي د پاکستاني کمیونټي هلته او په خاص توګه باندې د پښتنو هلته یې رایوځای کړي دي ټول خو زه به دا حالات اوس تپوس کوم چې بریک نه واپس راشو چې هلته حالات څنګه دي او آیا زمونږ زلمي لا زمونږ پیغلې که څوک هلته تلل غواړي جابز دپاره نو آیا حالات سازګار دي او که نه هلته ډېر بد حل دی لکه د پاکستان خو بیا پاکستان ته نه ډېر ښه دی یو دمې نه پس واپس راځو بیا دې نه دا تپوس کوو جي ګرانو پښتنو چې چېرته مې آباد او خوشحاله اوسئ خو راپاڅئ بس دی لکه د چوټۍ ورځ ده خو د دې دا مطلب نه دی چې تاسو اوسه پورې اوده پراته یو چې کم اوس راپاڅئ او سترګې مږي او ریموټ سره ټي وي آن کو السلام علیکم جی په خیر راغلی که تاسو چېرته مې او په خاص توګه باندې هغه خلک یوازې د دوبۍ نه یوازې د گلف او د خلیج نه ولې چې چېرته هم پښتانه دي چې چېرته نن د جمعې چوټي ده که هغه افغانستان کې هم دي هغې ټولو ته د جمعې چوټي افغانستان کې خیر ختمه شوې ده خو ډېر ځایونو کې اوس هم شته دی دې نه علاوه زمونږ چې څومره هم فاټه کې ایریاز دي هلته ډېرو خلکو د جمعې چوټي وي نن نو هغې ټولو دپاره او دې نه علاوه زه به وایم چې د چا چوټي هم نه وي لکه زمونږ خویندې هم دا پروګرام ډېر په شوق باندې دې وخت ګوري لګیا دی کورونو کې چې ماشومان سکول ته استولي سهار وختي ناشتې وله تیارې کړي او هغې نه پس لکه کینی کار مارو کی نو بیا پروګرام ته کینی
نو زموږ خویندې دې په غور مایه دا پروګرام واوري ولې چې ډېر هلکان داسې چې هغوی ضد کوي چې ما دوبۍ ته واستوه ما سعودیا ته واستوه زه به پیسې هلته ګټم یو خبره یاده ساتي چې چا دلته ګټه ونه کړه که نه هغه هلته ګټه نه شي کولی دا خبره کلیر چې څومره پاکستان کې سکوپ دی د هر یو فیلډ چې څومره پاکستان کې که تاسو محنت کوئ محنت خو هر چېرته شرط دی نو دلته چې څومره ګټه کولی شي دومره یو ځای کې نشي کولی د حالاتو حوالې سره خبره پوښتنه کوو تم دلته ځکه راغلی چې حالات خراب شوي دي ګینه ته به هلته پروت وې وروره نو ګرانو کتونکو راځي اول د سعودیا حواله حالات ګورو سردار علي رول تپوس کو بیا داسې محمد رو جی بیا تاسو ته وایي جی سر حالات نن سبا څنګه یي لکه څوک کزي جی جاب د پاره لا کاروبار د پاره څنګه دي حالات سعودیا کې یاره زکي صاحب زه خو وایم چې په موجوده حالاتو کې کاغه هر څوک هلته ځي اول خو زموږ د زلمي چې کوم ملګري د عمرې او حج نه بغیر د عمرې حج نه بغیر دوی ته پکار چې دوی کم سے کم لسم پاس کړي وي دا ورته لازمي دی تعلیم ضروري دی تعلیم ضروري دی دویم چې دوی دلته نه ځي چې د سره خامخا څه نه څه هنر په لاس کې وي صحیح ولې چې هلته بې هنره سړی چې کوم دی دا نه چلیږي ټیک شوه دا به بیا هلته دغې او موجوده چې کوم حالت دی نو د سعودیا چې کوم حکومت دی هغه زمونږ باقي چې کوم موجوده خلک دي هغه یې راوشړل خپلو خلکو ته یې هغه ځایونه اوزګار کړه هغه یې په خپل هلکانو باندې دا توجه ورکړي چې زمونږ د هلکان دې فیلډ ته راوړي لکه الکټریشن شو لیبر شو پایپ فټر شو مختلف ورکونه دي چې دې ته زمونږ هلکان راووړي نو د هغې دپاره زمونږ دغه خلک مکینک او د پلمر او دا شیزو لیبر نه لکه نورم داسې ښه نوکریان کمپیوټر حوالې سره وي ډېر جی بالکل لکه هلته چې کوم بینکونو کې مختلف پاکستاني وو هغې وخت د وخت سره ویستل هلته چا چې الکټرونکس کوم دوکان نه و د هغې نه هغه خلک وویستل ځای په ځای او دا ټکس یې پې د دې دپاره ولګولو چې دا خلک زمونږ دغه ملک پرېږدي او لاړ شي ولې چې هغې هغه خپلو خلکو دپاره چې کوم دی سهولتونه پیدا کوي هغه خپل هلکان دې طرف ته مایل کوي نو په دې ستاسو دې خبرې په رڼا کې فضل محمد صاحب حالات اوس څنګه دي صفا خبره وکړي چې یو مور ته لا پلار ته یو ماشوم ضد کوي چې ما هلته واستوئ او بالکل نو تاسو به ورته څه مشوره ورکړئ زما ورته دا مشوره ده که هغوی خامخا ځي نو بیا دې د کپنې په ترو باندې لاړ شي ازاده ویزا یا په غلا د عمرې په ویزا په دې دې نه ځي په دې دې نه ځي بالکل دې نه ځي بالکل دې نه ځي که په ازاده ویزا هغه په 6 لک او 15 لک روپۍ باندې واخیسته نو هغه کې ډېر بد حال دی بیا او نن سبا خو یې سم نه پرېږدي خو که خامخا ځي لږه تنخواه ځي خو د کپنې په ویزا نو هغه ته به هلته هغه ټیکس چې کوم یا په کپنۍ باندې نور تمام دغه اخراجات چې نو په کپنۍ په ده باندې نه ده ته وچه تنخواه سوري خو د کمپنۍ حوالې سره زه به وایم چې هغه ته به څنګه پته لګي چې دا کمپني لکه داسې خلک هم ورته وي چې د غلا کمپني وي یو خو یې مؤسسه وړه یو یې شرکه شرکې داسې اوس لکه بلادن غټه کمپنی بلادن غونې کپنۍ چې هغه معروفې کپنۍ دي دغې کپنو کې لاړ شي دې ظالمانو مې لسي لیکلي ځان سره نه نو دې نشي لیکلی دې نشي لیکلی زما کپنی بالکل خالیون صحیحون تاسو هلته کې بالکل حالات ټیکون زه ټولو ته وایم بغیر تعلیمون مال راشه ما ته ټلیفون بغیر تعلیمون دې راته ګپ لګولو خوان مو په سره کې ګډې و په سره بس هلته کې زما د چرګان فارمیون څوک چرګې وینځلون څوک داغې انډې صفا کولن بس کولن کاروبارون داسې ګپ لګولن پولیس راځئ پې چرګانې وینځلون چرګانو صفایي وبې یوازې کار خو نه دی خو تاسو پیسې بیا نه ورکوئ نه ته خو سره بیخي خبرې کوو انت ما يأتيك ولا 1 ريال في شهر خلاص انت يجي في نفر يا ابويا هات فلوس هات راتب انت كلام يلا روح بكره يجي انت بكره ما يجي يا اخي كلوا واشربوا كلوا واشربوا ما يبغى كلوا واشربوا كلوا واشربوا شرقان دمروا من غير شرقان يا كفيل انا اسيب هنا في الباكستان اولادكم ابويا ها انا ايش اسوي هنا كلوا واشربوا ما يبغى كلوا واشربوا يبغى فلوس عشان ودي في الباكستان نو بس اس طرح كون خپل ملک کارونه دومره دلته دومره کارونه وری دلته کارونه ايوه خلاص هلته کې رامن دګون بس زمون خدمتونه دلته کې خدمتونه دا ملک جوړون یا کامیابیون د خپل ملک خدمت پکاو راته پته ولګه خلاص سیب سعودي وېشون د دې خدمتونه صحیح هلته کې ولې دلته هلته کې رامن مسافرون ول محمد صاحب نو پلندو کې بدا راته وایي چې حالات سازگار دي د روزګار د پاره او د بزنس د پاره کنه
نه بزنس لپاره خو سعودي عرب کې د بزنس لپاره حالات ښه نه دي. ټیک شو. د سعودي په مقابله کې بیا یو ای خلا ټیک شو چې یو ای کې خپل سرمایه څوک خپل سرمایه لګي نو داغه د سعودي عرب په بدل سعودي عرب کې ټیکسونه ډیر دي او نور داسې زیات ډیر دغه چې کوم دی هغه مهنه موږ عربی کې مهنه وای سوی ورته چې دا دی ټول پروفیشنل خپل سعودیانو ته ورکړه اندا چې زمونږ د مرګرو دکانونو دغه د لوخو لرګو دکانونه د کې هم سعودي کې نه سعودي نفر سړی په کې نه ضرور کفیل بدر سره او د موبایل دکان ته نشه کولاول د لوخو لرګو نه د ګارمنټ دکان نه د چرګو نه د چرګ خو پردي هغه حلال کړي راځي او کنه او دا ورسې دوکه ورکوي هلته به چرګې لامبه وي او کم ځای خو هلته مونږ خپله کارونه نشته فارغیون بس صرف خوراکون دومره خېټې راوتلیون مونږ په خپله د کاریو جوړون تاسو ټول واپس خپل ملک ته راځي خپل ملک دا چې څومره کارونه موږ دی لوکه سهار شپږو بجو نه ماښام شپږو پورې که دومره ډیوټي موږ د خپل وطن له کولې د سهار شپږو کنه نو یقینا چې زموږ دا وطن به ګوري ګزارو خو زموږ وزیر اعظم صاحب خو همدغه وایي چې ټیک ده الله تبارک وتعالی به تاسو له پوره دنیا کې عزت درکړي خو هغه همدغه وایي او ایون دې پورې ګرانو کتونکو چې وزیر اعظم صاحب بیا دغه وایي چې خپل ملک ته راشي دلته انویسټمنټ وکړي حالات ډېر سازګار به وي انشاءالله ودن فیو ډیز دوبۍ کې کوم همدغه خبره تپوس وکړو د روزګار او د کاروبار خبرې کوم زمونږ په لیبر ولې چې 2020 خو راځو په لیبر کې د دوه قسمه موږ سپلای د لیبر یو خو دا بالکل انسکلډ دي چې دې سره هیڅ هنر نشته نو هغه خو د دې خبره چې کوم مشر وکړه زمونږ دغه چې د کپنو په وزول اړ شي نو دغه روزګار بخي او مطلب مینیمم ویج بالته ورته ملایويږي چې هغه پاکستان اوس زلفي بخاري چې دغه هغه کې لګیا دی قطر کې یو لک ویکنسي روانې دي ها اوس دویم کس لال ته چې کوم تل پکار دی یو خو های سکل چې پروفیشنل چې انجینیرز یا ډاکټرز یو هغه چې کوم دغه والا جابونو میډل دغه والا خدل ته اوس ګورنمنت جابونو ډیر زیات دي الحمدلله هغه خدل ته سیټ شي بالکل موږ ته چې کوم خلک راځي یا خو ډیر سکل دي یا بالکل نو اوس ال تک فرض کا چا سره لګ ډیری پیسې هغه خپل گاډي ځان لوالي لیموزین والی نه په نسبت د دې ال ډیری پیسې ګټل شي دغه چې یو خو درم 40 تی جوړیږي بل دار چې حقیقت دار چې چا سره خپل گاډي دی ناغه پاکستاني تقریبا 6-7 لک روپے میاش بچ کی ها حقیقت او چې چا سره خپل گاډي دی لکه لیموزین او دغه رینټ او دغه ارسو نو دغه خلک چې لکه غدي کوم رور خبرو کړل چې لسم تعلیم خو کم از کم دغه لپاره پکار دی ځکه ټریفیک ساينس اوس دوی خبره چې تاسو وی چې حکومت کمپلیسنت دی یا زموږ ته پوس نه کیږي او زموږ د پلپینیانو په باره کې زموږ مشر موازنه وکړه دا سه هر یو ملک والا هغه خبره اوس ختمه پدې شو چې اوس زموږ چې حکومت ته ډېر ریسپانسیبل دی زموږ اوس تیر هفته میټینګ پروټیکټر کې دلته چې کومه مسلې وینو پورا صوبه کې 2 پروټیکټر اپې سړي هغه کې د دې صوبې د ټول نخد هغه دلته بلیک میلینګ نشته او 5000 روپے کې خو د پورا ملکان خلک چې د بټخلي ترازی هغه د شنګلین او د یو ځای نه بل ځای نه زلفي سیب چې د غنوي افیسونه لکه ورکی د مردان صوبې لپاره نو یو خدغه ایکسترا ایکسپنسز به کم شي ټیک شو بل زمونږ چې کوم خبره وا تیر په دې راز باندې موږ سپریم کورټ کې په الیکشن کمیشن کې ځخپلم د ډیلیګیشن سم د یو کې باسط شاه لیډ کو او موږ اپلیکیشن سبمټ کړو د ورسیز ووټینګ رائټ لپاره نه هغه تاسو لیدل چې هغه ټیسټډ شو او په ضمني انتخاباتو کې نظام د دې خبرې مطلب دا دی چې اوس د ورسیز اهمیت هم سیواره دا خبره غونډي ته پوس کاو خو د ورسیز ته پوس بدنه کو تا وې مړه د وټونو په ټیم کې نه اوس چې هغه راځي نو ته لټول نمخ کې خیرالي لځي یو خو د اهمیت سیوا شو بل د هغه لوکاپټر سیوا شو او د ورسیز رول دور سیوا د لکه په غړې کې درستنی زګي وای درستنی دا دوه کاریار چې د ویره 2 منټ شو او 2 غنټې شو خو دغه چکن چې دا زور ورګي کنه او د چاپوجه د منټ سوی تاویږي چاپوجه د غنټې دا چاته نه ښکاری د ورسیز اهمیت ډیر سیوا د ما په دې 2 کال کې الحمدلله اول زما د سوال جواب چې روزګار تاسو وی که پیسې سره شته نو خده چې میډل لګي کاروبار د یوې بالکل خده ریګولرایز دی اوس خو په 100% اونرشپ لو شوی د پریزونز په جوړ شوی دي دا 2020 سره زموږ په بونیر لکه زته مزه د بونیر نه او زمونږ د بونیر چې سم انکم دی 90% د ورسیز دی اوس لیبر حواله سره به روزګار حواله سره به تاسو وی چې خده د روزګار کاروبارو کنه روزګار نورم حقیقت ته 2020 روان دی ګوره په دې پوره ریجن کې
2020 چې دا ډېر غټ سکوپ دی کې د پوره دنیا کپنه برازي نو دی کې به 2 وزټرز راځي نو 1 بلین ګوره یو چې دا کنه دا په داس جغرافیکل لوکیشن باندې دا چې یو خدا پیسفل ده سکیور ده بل 4 بلین خلک په 4 غنټې کې راتلی شي او کلایمیټ هم ډېر مزیدار دی نو هغه پوجا الته 1 بلین دغه ته د دوبۍ ایرپورټ د کموټر چې دا ورسېدل 1 بلین دا ټورست چې دی به ټیکسي کې کینی کنه او زمارور تارور چلی او زمون د خیبر پختونخوا اکثر چلی او د بنگال لونو پکې مشته خو زمون خلکو ته روزګار شته یو ورځ داسې چلو چې د دوبۍ نه شارجې ته راتله بنو یو مشر سره کېناستم ګرانو کتونکو دا چې په خپله سړی یو ایکسپیرینس کې یو شی که نه نو هغې کې ډېر زیات دم وي نو زه ناست وم نو سپینه ږیره یې وه فون وله رالو هغه ایرپیس یې لګولی و د وزیري ژبه یې ورسره ویله که نه هلته چې دروا مې ستولې تاسو ته میلاو شوي دي او که نه لکه ما لا خو عجبه نه راځي خو هغه ژبې کې ورته لګیا نو پکې یو دوه کنځل هم ورته مشر ماما به کېدی شي ګوري نن پروګرام نو چې ټلیفون یې بند کړ بلکل تک سورو د غوسې نه که نه نو ما ورته ویل ماما ولې مال ریلیکس شه سیټ ته ګاډۍ ودروه لږ یو بوس که خیر دی نو سیټ ته ګاډۍ ودرول چې بیا ته شک بیا وکتل نو یې پېژندم که نه نو ما ته چې دا وګوره یار زکي صاحب دا حساب دی وي دا وګوره زما سر د هغه به څومره کاله شوي ستاسو په خیال هلته سپینه ګیره وه سپینه ګیره نو زه هم 30 خو به شي 60 سالې شوي 60 سال شي وی زه چې دلته راغلی وم دوبۍ کې اسم نه و دا بلډینګونه یې راته ښولي وي دا ټول نه و دا نه بل او ما ته وایي چې یار وي زه 10 کال پس تلی وم ډومبې ځل چې راغلی وم 10 کاله پس تلی وم نو هغه ما ته ویل چې یار وي زما نوسي مو شو زما کړوسي مو شو او اوس هم ما نه دي پیسې غواړي نو ما ورته ویل مې لاړ شه واپس لاړ شه که نه دا ډېره اهم دی باندې زه تاسو سرجي ما ورته ویل مې واپس لاړ دا شه زما د زړه آواز خبره ده دې حل درته ځواب سوري ما ورته ویل واپس لاړ شه وی نشم تلی نشي تلی ورګه دا ټول ډیپینډنټ په ما دي جی د دې تاسو ته دا زمونږ چې کوم پښتانه دي کنه دا ډېر ایموشنل جذباتي خلک دي دي کې چې کم کس دوبۍ ته لاړ شي نغه ځان امیتابھ بچن یا یو هیرو جوړي هغه دوه کار کوي یو اساسي دی ری خپل رستو کور د پاره او یو د هغه ایکسپنسز کور کوي نو دوه کار دی ته هم مکوي زمارونه زم لکه زمام بچشته زمام رونه شته دا د ځان نه یو فیک هیرو مو جوړوي ځکه چې تاسو دا ټایم چې د یوت د انرژي لکه په دغه ټایم به بیا دغه ټیکسي چلوي سرجي د خپل بچي خو خیر دی درونو بچي د خويندو بچي هغه خیر دی ایکسپنسز خیر دی ځکه بھائی د څه چل کوي د جیداد غستو پورې غیلالي زه تم دا مکوي ګوره لیډر کاردار هر سړی لیډر دی که ته دوبۍ ته لاړې ته د 4-5 کسانو لیډر یا د فیملی لیډر ته دوی مسګایډ کوه دوی ډیپینډنټ کوه په ځان ول انحصار مه جوړو صحیح ته دوی داسې یو طریقه وښایه لکه زموږ 3 ورونه دوبۍ کې وځي خو زما کشر ورور دلته الحمدلله ګورنمنټ جاب پولیس کې نوکري ګوره هغه ته دا چویس مو چې هغه تللی و عیشي کوله الحمدلله پیسې خو ډېرې وي پیسې ډېرې دي نو هغه ته څه ضرورت خو نه هغې موږ مسګایډ کول نه چې نه ته نه موږ امیتابھ بچن یو او نه ته ایکسټرا तुम हीरो ने तुम हीरो तुम हीरो या موږ هیروګان زیرو پکې نشته نو دلته خلک نه الته چې کوم کس لا چې دلته خلک هغه ذهن کې دا وي چې هغه به هیڅ نه کوي زه به کوم خو بل خبره ما نوٹ کړې دا سردار علي رور دا چل دی چې لکوس توس راځي کنه الته نو هر چا د پاره به اساس لاس کې راغشتي لکه تاسو سره بدام خیالي چې یاره زما ګوانډي دی ګل اکبر غلم ګرانو کتونکو د ټایټل کې دومره وورې وریږي لګیا دی چې زمونږ یخني نورم زیاته شي خیر اني هاو نو مونږ خبره کوله ډېر انټرسټینګلی چې یاره د هغه خلک چې کم دلته دي پاکستان کې او که پاکستان نه بهر دي د هغې څه پوښتنه وي موږ سره درې داسې کسان ناست چې پوره عمر یې بهر تېر شوی دی او هغوی به ستاسو سوالونه جوابونه ورکړي دې نه علاوه جي ویزې ورکولو والا برکت ناظم هم موږ سره ناست دی د دې ډېر زیات سروسز دي جي دی سٹارٹ کې اشنغره کې بچرګان خرڅول او بیا الته نجی دی دومره تکړه شو چې دی بیا خلکو لبا ویزې استغفر الله استغفر یو منټ کنه زه پوره خبره هوګم کنه مړه نو پسلورو کسانو به یو ویزه خرڅول نو دی ډیره ګټه وکړه
اوس نن سبا پاکستان ته بیا راغلی نو د دې غونتې خلکو نه تاسو هوښیار اوسئ په خاص توګه باندې که تاسو ته وایي چې زما هلته چرګانو فارمونه دي لا هلته به صفا کوئ نور څه داسې خاص کار نشته او خرڅوئ به د دې په خبرو باندې یا اخي ته په خدای یقین وکړه چې په لاړې فارمي خو بس موږ خپل کار ته په خپله پرېږدي چې وي کو تاسو خپل موږ ته راتلي دلته کې لږ کار وکړه موږ نه بس همدارنګې تاسو لګیا یو پسې خبرې هسې یو خبره کولی شئ فضل مومند تاسو صاحب خپل کار کولی شئ مشکل ما فی مشکل نه هسې فضل مومند صاحب یو خبره خو دا چې د داسې خلکو خو به اوس لږ کاروبارونه ټپ شوي نه ګینې چې کله نه دا سوشل میډیا راغلی ده څه خیال کوئ چې مخکې به دا مخکې خو به پته هم نه لګېده که نه اوس خو به کم شوي نه دا خلک بالکل اوس د مخکې په نسبت سره اوس کم شوي دي د دې سوشل میډیا په وجه او ډېرو خلکو سره هغه دوکې وشوې نو لږ لږ خلک اوس پوه شو اول څه موده وړاندې به ډېرې دوکې خلکو سره تاسو کمیونټي چې دا هلته که نه تاسو هلته ماشاءالله ډېر زیات کار کړی دی نو بیا تاسو هم سره تپوس کوم چې پاک خیبر حوالې سره خو تاسو راته وایي چې هلته څه کار یې کړی دی په خاص توګه ما یې داسې جالسازانو نه بچ کېدو دپاره زموږ ټولنې چې کوم دي خو خیر اکثر داسې د پښتنو دپاره به هغې مونږ کار کولو د امبیسۍ څه مسله به وه پاسپورټ پې ورته لکه یو خو دا دی چې د پښتنو دغه نه کېږي دا اوس د یو د کوټې د باشنده او د کندهار د باشنده د دې پہچان نه کېږي یو خلک دي یو قوم دی یو لباس دی یو مذهب دی هر څه یو دي ملکونه جدا دي نو د هغې پہچان موږ نشو کولی نو بیا په هغه ځای کې په امبیسۍ کې ناست یو انډین مهاجر یا د کراچۍ یو مهاجر هغه به د دې پہچان څنګه کوي که نه بالکل صحیح ده نو نشي کولی نو دغسې ډېرو زیاتو پاکستانیانو د زموږ پښتنو ته پاسپورټ داسې ورولي وایي دا ویریفیکیشن راوړه لکه دا زیاتې مسلې نو په دې باندې په داسې مسلو باندې مونږ سفارتخانو کې مونږ میټینګونه کړي دي هغه پوه کړي دي چې د داسې خلکو لپاره تاسو هم د کوټې یو باشنده کېنوئ تاسو د کراچۍ یو کس کېنو هغه څه پوهېږي هغه ته نه ده پته د میرانشاه او خوست میرانشاه په پاکستان کې او خوست په افغانستان کې یو خلک دي یو غوندې ژبه ده یو ژبه هر څه یو دي نو دغه زمونږ ډېرې لویې ستونزې پښتنو ته دغه د پاسپورټ د رینیو کولو په وخت کې دغه راځي چې خپله صفایي راوړه د مور پاسپورټ راوړه د پلار پاسپورټ راوړه هغه بیا دلته راځي او دیز نه پاسپورټ غواړي نو دغه داسې دغه نور داسې پښتنو ته چې څه مسلې وي نو زموږ کمیونټي زموږ چې کومه ټولنه نو هغه به هغې له به مونږ تلو که څوک به بیمار و څوک پاکستان ته رالیږل نور داسې څه شاید به ستاسو ټولنې څه د دې لپاره اقدامات د دې لپاره خو زمونږ چې کوم د هنګوی مینې د خیال زمان صاحب او د ایوب صاحب د دې په مشره کې رجسټرډ وینګ دی واحد یو کال دی جی موږ سره بیا غپ لګو هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورا څنګه خې ټیک ټاک برابر او زنده باد دا سو فرش سړی خون کی چې را پاسېدلی دیو سار وختي ته چپ شمړه دیو سار وختي را پاسېدلی مونځم کړی له خیره سره ښه فرش دی ناشتم کړی ده څو خبرې کوي د کم ځینه زه خو سید نواب خبرې کوم وروره سعودي عرب نه سید انور وروره په خیر ستړی مه شي خدای دې وبخښي ولډو مو مېلمنو ته مې سلامونه ووایه وروره وعلیکم السلام دته مو وایو دته هم سلام وایو دته هم سلام وایم دا خو زموږ پښتون رور دی د ځان نه سعودي جوړ کړی دی سعودیانو نو خلک دلته کې پاکستان کې ځان سعودي جوړ کړی دی لکه تا وپېژندو زړګیا هلو ویم تا وپېژندو لکه ما وپېژانده که نه اورې بس کله کله د چرګانو فارمیون راځه د اینې مینه به در باندې لږه خوراکي وزې ختمې شوې خود په ډوب کېږي چې بس لاړې ختمې شوې پیسې اخلي زمانه په خپله ترې مخکې میاشت کې 8000 ریاله واخېسته وروپې راپسې ورکړو وروپې ورپسې 8000 ریال هم دې واخېسته 8000 ریال هم او کمپیوټر هم ورپسې بند کړو الله اکبر نو بیا وروپې راپسې ورکړه بیا مې ورته وایي چې پاسپورټ مې راکړه اوس راله پاسپورټ هم نه راکوي وایي 15000 ریاله به نور راکوي نو پاسپورټ به دې وړې دا په دې باندې لږ تفصیل سره خبره کوي هر دا خو ډېره لویه مسله ده سعودي کې دا مسلې دا ډېرې ها نو تاسو چا سره دې کې چا نن تپوس هم کړی دی چې پاکستان امبیسۍ ته ورغلي
امبیسي ته خو نه یو ورغلی، زه مخکې په شریکه کې وم، په سعودي ټیکنیکل یې په هغې شریکه کې وم، هغې شریکې سره مې کار کاوه، 2 کاله په هغې کې وم. بیا هغه ماحول خراب شو، شریکې پاکستان ته خلک په نیایي لېږل، نو ما بیا دې شی وکړه، ما ترې تنزل وکړو. 15,000 ریاله نه شریکې واخیست او تنزل یې راکړه. تنزل چې مې ترې وکړه بیا دغه کپیل ته 15-16 کاله ورسره وم. 15 کالو نه پس بیا مې ویزه ختمه شوه، د مخکې ورځو کې میاشت 2 مخکې بیا نه پیسې واخیستې او دغه یې وکړه. اقامه نه وي کومه، اقامه یې نه وي نه کړه، ورو پرې راپسې ورکړو. او عمر دې څومره دی زړګیا؟ عمر دې 27 کال. 27 سال؟ ته خو ماشوم یې لا. او جده کې سعودي کې چېرته یې؟ او سعودي کې کوم ځای کې؟ په سعودي کې یم، په هغه کې په ریاض کې، او په ریاض کې یم په یرموک کې په 9 نمبر کې. او دا راته وایي چې واده دې شوی له خیره سره؟ واده خو مې شوی دی. او بال بچ دې دلته دي؟ بال بچ دې پاکستان کې دي؟ پاکستان کې یم او پاکستان کې د دیر یم. او پاکستان کې د دیر یې؟ ښه 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 ښه. زه الله تبارک وتعالی دې مشکل آسان که زړګیه. ښه امین کې امین کې خدای پاک دې کار وکړي. ډېره مننه. وایي سر دا ګوره سعودي 8,000 مې وایي داخلي کړی حال اوس 15,000 نورې غواړي. کمپیوټر بند د دې مطلب پوه د پس کمپیوټر بند شو که په 1500 ورځو د دې څه مطلب د حروف عربی که 1500 ورځو کې د کپیل ته دا 15,000 ور نه کې نورې ختم نو د پسې به دا کمپیوټر پوخ بند شي، ډیپورټ بشي. نو دی به بیا سعودي عرب نه لازم د جیل په لار راځي. دی اوس په صحیح طریقه ځان له ټیکټ نشي اخیستی. بل سعودي حکومت دا اعلان کړی دی چې که سعودي سره کفیل سره پاسپورټ غیر شو د یو خپل عمال 10,000 روپۍ جرمانه وي. بیا هم دا وایي چې ما ته پاسپورټ زما کفیل نه راکوي. اعلان کې اوس هغوی دا اعلان کړی دی چې پاسپورټ په سعودي سړی به د دا زمونږ وزیر اعظم چې اوستلی ډېر ښایسته ملاقات وشو او ډېر دله پکار دي نه دیله پکار دي چې دا خپل امبیسي ته لاړ شي. هغه ولې نه زیار دی یریږي که څنګه زموږ خلک مړه ولې یریږي یار لاړ شي امبیسي دا د امبیسي ته لاړ شي. هغه دې ووایي چې یاره زما پاسپورټ ماله کفیل نه راکوي. یو خو دا جرم دی. جرم دی. د دې خبره داسې دا چې لکه زموږ خو زلفي صاحب په دې کې زلفي بخاري ډېر پرویکټیولی کارونه وکړل. بالکل دا مسلې جنون دي. زه دا هم د نیکوم نه مرګري خو باندې تېرېږي نو او په یرموک کې په یخ علاقه کې پروت دی. په سعودي کې بالکل د یمن په بارډر هلته سنسیټیویټي ده. ریاض کې خیر لکه مطلب د خبرې دا دی چې دا مسلې چې دي د دې احساس شته. ما هغه ورځ چې زلفي صاحب سره ملاقات وکړو زه ته حقیقت وایم زه د هغه سپورټ نه کوم. خلک زمونږ خلک چې دی چا سره پیسې یا یو ډېر مالدار کس هسې ته ذهن کې نفرت کي لکه زمونږ په عمران خان وایي که نه وي لکه چا سره دغه یا څوک سکسسفولي داسې زمونږ خلک ورته په شک په نظر ګوري. دا یو ډېر یو کال دی تاسو دپاره. جی هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زړګیه څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ څنګه روزانه ښه برابر یې؟ الحمدلله. نامه دې ښه او د کوم ځای نه؟ نامه مې استاد محمد دی سعودي ده. سعودي کې کوم ځای نه؟ البحره. او پاکستان کې د کوم ځای؟ پاکستان کې د دیرو. د دیر. او څه ویل غواړې زړګیه؟ یاره ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام شروع کړی دی او زموږ د پښتون نور کړی د ګول ده. سعودیانو پیسې کوي د خلکو زموږ دلې اوسو. دا پښتون دی خو وایي زه عربي یم که نه یار؟ عربي نو یو 2 ګزاره به وکړي. نه نو چې د ویزې خرچې کړي دي دا دې پېژنې هلته یې ویزې خرچې کړي دي په خلکو ته څمکې نه ویزو والا خو زموږ دلې اوسو 10-12 ریاله ډول ډاکوان دي. ښه څه پوښتنه کول غواړي؟ کړی ته ورته وایي چې مونږ یې وینو وایي چې رام یاخي. یا اخي انت صحیح انسان ولې ما د لاسونو اقداد کړی چولن ته اوس واپس لاړ شې دا ټول دې پېژني. زه په ایمان اوس لولن نه نه اوس واپس تللون کینون. ښه جي ډېره مننه ستاسو ډېره مننه جي د کال کولو انجوای کوو هغې چوټي دا لکه خاندي نو لکه دی په ښه حالت کې دي که نه. زلفي صاحب چې دی نه هغه ډېر په دې باندې لیکل کړي دي مطلب دوی سره خبرې روانې دي دا مسلې به انشاءالله حل کېږي ځکه چې اوس هغه وخت لاړ کم زمونږ چې دا حکومت کم دی دی خو جوړ شوي هم د ورسیز په سپورټ دي او جازونو ډک ټک راغلي دي او دوی ته دواګانې کړي دي دوی ته ریالونه رالېږلي دي ممبرشپ فیس یې رالېږلی دی. زه وایم چې د عمران خان چې دی دا ټول راغلم د ورسیز سر صحیح شو ستاسو بالکل خبره صحیح ده خو دلته یو زما کوېسچن دی هغه ډېر زیات امپورټنټ چې یاره
اوورسیز پاکستانیز چې څومره دي ټیک شوه هغې ما کتلي چې هلته د انډینز چې کوم دي د دې هوټلې د دې رسټورنټس ډېر زیات دي زموږ د پاکستانیانو ولې نشته دی یار زه به اکثر ګرځېدم چېرته یو به هغه به زما په شک داسې رالو چې به انډین او د پاکستاني نامه پیښې وه او لا به د کراچۍ والا یو دوه کسان دي دا زمونږ خلک ولې د دې جواب درکوم ما په دې سلسله کې زمونږ په دغه کې د خپلو مشران سره دا خبره وکړه چې ګوره هر کلم ستا لکه فرض که زمونږ د پاکستان ایکسپورټ سیوا کېږي نو یوې ته امپورټ په سیوا کېږي امپورټ چې سیوا کېږي نو موږ له خپل لکه څنګه چې هغې لولو سنټر کولا کړی دی موږ له پاکستاني غټ شاپینګ پلازې پکار دي غټې هوټلې پکار دي که دا هوټلې دار څه جوړې شوې نو زمونږ د پاکستان هغوی په پریارټي دی چې پیاز د پاکستان نه وړي ټماټر د پاکستان نه وړي چاول د پاکستان نه وړي نو زمونږ ایکسپورټ به سیوا کېږي چې ایکسپورټ سیوا شي دا چې کوم مسله جوړه ده ټوله کرایسس چې جوړ دی دا به ختم شي نو په دې کې زمونږ چې د ډېرو پیسو والا کوم خلک دی هغه ذموار دی هغوی هلته کې مطلب پوره سیستم هم نه کړی شو پاکستاني دی دا ماما مچي ماما مچي خو لکه مطلب دی چې بالکل دا خو د پاکستانیان نه نو دی خو ډېر وخت نه دومره مشهور دی نو پکار و چې دی خو د بکالې نه سم هغه جوړ کړی وی که نه دا پکار و چې دا پکار هر ځای کې جوړ شي چې دا د شارجې د دغې ګوټ نه چې دومره خلک ځي زموږ خلک دې ته سوچ نه کوي 60-70 چینو ما په دې سلسله کې د پیسو والا کم کسان چې دي هغوی سره پاکستانیانو سره خبره وکړه چې ګوره څنګه انډین لکه لولو سنټر والا چې دی یا مدینه سوپر مارکیټ والا چې دی یا هلته جوی ایکسچینج والا چې کوم دی هغوی چینج جوړ کړو زموږ ګوره آبادي د هغوی نه لږه ونه کې کمه را 1.4 موږ یو میلیونز او تقریبا تاسو وختي د پښتنو خبره وکړه 8 لک پکې پښتاني اوسو کې موږ سره بیا پښتانه ډېر د افغانستان هم دي نو بیا هغه تعداد زموږ ډېرېږي اوس د دوره غټ لکه کنزیومر دي د دوره غټ صارفین دي دوی دپاره مطلب دا چې دې کسانو دوی پیل دي چې لکه دوی داسې یو پاکستاني برانډډ سوپر مارکیټ جوړ کړی چېرې دوی تل چېرې موږ پاکستاني چاول راکړه موږ له پاکستاني ګړی راکړه موږ له پاکستاني سر یو کال دی جی هلو السلام علیکم ها بند شو اوکې 3 منټه دی وي اوس دې کې 3 منټو کې زه به تاسو د اعظم سره بیا آخر کې اول سردار علي به تاسو زړه کې څه دي ووایي چې ټولو دپاره یوازې د اوورسیز نه دلته چې خلک بهر نه راغلي دي اوس دلته کاروبارونه کوي ستاسو په رنګې ملګري چې دي څه به ویل غواړي ذکي صاحب زه خو وایم چې خپل وطن چې کوم دی دا زموږ لپاره ټول نه بهتر ځای دی صحیح مونږ له پکار دي چې په خپل وطن سره مینه وکړو محنت دلته وکړو دا کم افراد قوت چې زموږ بار دي که چېرې دغه افراد قوت زموږ په خپل ملک کې دغه شان خپل کوشش جاري وساتلو نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې زموږ ملک په ډېر مخ په وړاندې باندې لاړ شي حکومت ته مې د ګورنمنټ نه مې سب دغه خواست وي چې زموږ د دې ظلمو دپاره د روزګار موقع پیدا کړي دنه دته وایي چې دا کار پرېږده عربی او یا کفیل انت خلي هذا الشغل انا عارف ده شغل مغل مكوى انا عارف انت علي بابا بس شيل فلوس وثاني مره انا ما يشوف انت خلي هذا ها کوشش ان شاء الله کوشش څه کوشش انت به څه پوښیو کنه اسی کوشش علي بابا عربي کې غلطه وایي ما ته ویلو علي بابا چاني سټور دی اور د علي بابا غلطه وایي کارونه پرې زمونږ د شازلمی چې کوم دي د پارما باندې پرې الته دغه وته مخه خوبونه او باغونه وته مخه پرې کې بس وایي چې شاید بھائی زر ولې ټایم بالکل ختم خلک ته هغه ته دا وام که برس کبار زینو کوشش وکړي چې کم ځای ته ځي د هغه ځای پوره انفارمیشن او د هغې ځای ریکوایرمنټ وګورئ چې هلته ریکوایرمنټ هلته کوم قسم جابز اویلیبل دي او دې وخت کې هغه معاشیت موږ ته کم شی افر کوي او هلته چې کوم دي هغوی ته دا کوشش کوو چې تاسو پیسې چې بچ کوئ نو ظاهره خبره چې کوم میډل ایسټ کې دی هغې خو به راځي پاسپورټ خو ته نه میلایږي او کوم یو کې کې دی هغه خو راځي او که نه راځي هغې خپله خو خره خو چې کوم میډل ایسټ کې دی او موږ یې ریپرزینټ کوو نو هغه خلک چې دی هغوی دلته انویسټمنټ کوي نو